امام بیهقی رحمه الله یو حدیث په شعب الایمان کې نقل کړی دی. معارف الاسلام اداره ابن عمر رضی الله عنه د هغه راوي دی، وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وصیت کوي، هغه ما واورېدی. د حدیث دوې ټوټې دي، د یوه ټوټه زموږ د دې موضوع سره تعلق لري. هغه دا ده چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې کله ستا ګناهونه کم وي او تا په خپل ژوند کې له ګناهونو ځان محفوظ ساتلی وي، د دې به یوه لویه فایده په وخت کې د مرګ، په وخت کې د مړینې د وفات کېدلو دا وي چې دا ستا روح وتل به اسانه وي. الله رب العالمین به د زکندن د سختیو څخه تا ته خلاصون نصیب کړي او د انسان دا روح چې له انسانه وځي د زکندن حالت وي، دا ډېر سخت حالت دی. انسان بیخي هغه په خپل زبان باندې بیانولی نشي. یو کتاب کې مې دا ولیدل چې دومره دا روح په سختي باندې له انسانه وځي، له بدنه راټولیږي لکه یو اغزنه لښته یا اغزن لرګی چې چپه په وړیو باندې، په پنبه باندې یا مالوچو باندې ننه باسي او هغه په دې مالوچو کې راکشی، نو د دې اغزیانو سره هغه مالوچ یا پنبه یا وړی څومره زیاتې راکشیي یې، ځکه په دې اغزیانو کې هغه بندې وي. نو دا روح هم په انسان کې داسې سخت دی چې د زکندن په حالت کې د انسان نه دا روح وځي، دا ډېره په سختي باندې وځي. به هر حال د حدیث دا ټوټه دا بیانوي چې کله د انسان ګناهونه کم وي او په خپل ژوند کې له ګناهونو ځان ساتلی وي، په صحیح طریقه باندې ژوند کړی وي، د هغه دا زکندن به الله رب العالمین ورته اسانه کړي. دا روح وتل د بدن څخه دا به ورته اسانه شي، روح به په اسانۍ باندې وځي، دومره تکلیف دته نه ورکول کېږي. نو مقصد دا چې له ګناهونو په کلکه باندې اجتناب هر مسلمان باید وکړي، خپلې اخري خاتمې ته وګوري. بس عاقل، هوښیار او پوه انسان همدغه دی.